بسم الله الرحمن الرحیم. قسم چهارم در صرف ناقص و لفیف. ناقص واوی اسباب نصر ینصر الدعاء والدعوة خواستن. تردیزی پوری د باب سیوم د فصل دوم دری قسمنا علامه صاحب ذکر کړل. اوس د دیزینا علامه صاحب د باب سیوم د فصل دوم سلورم قسم بیانئی. نو فرمائی قسم چهارم در صرف ناقص. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخلا تر روان اثبات فعل ماضی معروف دعا دعوا تردیزی پوری درې خبرې بیانول دي، درې خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره په دې قسم چهارم کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکړي. دوهم نمبر خبره د باب نصر ینصر څخه درته د ناقص واوی گردان ذکر کی. دریم نمبر خبره د دقه باب نصر ینصر د اسم ظرف اسم آلی او د اسم تبذیل د صیغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو نننی سبق په دې درې خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه شی ده؟ اول نمبر خبره دا ده په نن سبق کې چې په دې قسم چهارم کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکړي. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره قسم چهارم در صرف ناقص و لفیف. نو علامه صاحب فرمایي چې د باب سیوم د دوهم فصل په دې څلورم قسم کې گردانونه د ناقصو او د لفیفو ذکر کیږي او ورسره د دې گردانونو تعلیلات. نو دا اول نمبر خبره. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي قسم چهارم در صرف ناقص څلورم قسم د دوهم فصل د باب سیوم در صرف ناقص په بیان د گردانونو د ناقص و لفیف او د لفیفو کې دی. په بیان د گردانونو د ناقص او د چا کې دی؟ د لفیفو کې. ناقص واوی اسباب نصر ینصر الدعاء والدعوة خواستن. دوهم نمبر خبره څه شی وه؟ دوهم نمبر خبره په نن سبق کې وه چې د باب نصر ینصر څخه به د ناقص واوی گردان درته ذکر کی. نو لاندې متن کې گردان ذکر دی. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي ناقص واوی اسباب نصر ینصر گردان د ناقص واوی د باب نصر ینصر څخه الدعاء والدعوة خواستن. مصدرونه دو راځي، یو دعا او بل الدعوه. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. الأمر منه ادع والنهي عنه لا تدع. الظرف منه مدعا والآلة منه مدعا مدعات مدعاء وتسنيتهما مدعيان ومدعيان والجمع منهما مداع ومداعي. أفعل التبذير منه أدعى والمؤنث منه دعيا وتسنيتهما أدعيان ودعيان والجمع منهما أداع وأدعون ودعا ودعيات. دا و دوهم نمبر خبره د باب نصر ینصر څخه د ناقص واوی گردان او صرف صغیر. دریم نمبر خبره په نن سبق کې څه وه؟ دریم نمبر خبره دا ذکر کیږي په نن سبق کې
چې د دقې باب نصرا ینصرو د اسم ظرف اسم آلی او د اسم تفضیل د صيغو تعلیلات بدل ته بیان کی. نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره در مدعا ظرف و مدعا آلا واو کې بقاعده هفتم الف شد بود به سبب اجتماع ساکنین با تنوین بیفتاد. د هرې صيغې وضاحت با کو او بیا ورسره عبارت هم وایو په دې طریقې به مخکې ځو. کټولې همدلته وسکو بیا خبط او ګډوډوالی در باندې راځي. نو علامه صاحب فرمایي مدعا د اسم ظرف صيغه او دارنګې مدعا د اسم آلی صيغه په دې دواړو کې اوم نمبر قانون لګېدلی دی. مدعا اسم ظرف او مدعا اسم آله دا دواړه صيغې اصل کې وي مدعون او مدعاون. اول په دې دواړو صيغو کې شلم نمبر قانون چې د یدعیان تدعیان قانون دی هغه پکې ولګېد. واو په څلورم ځای کې واقع شو چې د دې واو نه ما قبل نه ضمه وه او نه ساکن. نو دغه واو د یدعیان تدعیان قانون د وجې نه بدل په یا سره شو. بیا اوم نمبر قانون چې د قال با قانون دی هغه ورته متوجه شو یا متحرک و ما قبل مفتوح. نو د اوم قانون د وجې نه واو بدل شو د یا بدل شو په الف سره چې په الف سره بدل شو. اوس اجتماع ساکنین راغی دوا ساکنین جمع شو. یو ساکن الف دی دوهم هغه تنوین. نو چې اجتماع ساکنین راغی نو د اجتماع ساکنین د وجې نه مو الف حذف کړه الف مو وغورځو. نو د مد عیون د مد عیون نه څه جوړ شو مد عن او د مد عیون نه څه جوړ شو مد عن. نو تقریبا په دې کې درې قانونونه لګي. اول د یدعیان تدعیان واو بدل په یا سره شو. بیا دوهم نمبر قانون د قال با قانون ولګېد چې واو بدل په الف سره شو. دریم نمبر قانون د اجتماع ساکنین والا الف حذف شو د اجتماع ساکنین د وجې نه. ګورئ دې دریم نمبر خبرې ته د هر راروانو ټولو صيغو وضاحت به په خپل ځای کوم دسي. در مدعن په مدعن اسم ظرف کې و مدعن او په مدعن آله په آله کې ګوره ما درته ویلې اول قانون ګوره د یدعیان لګېدلی دا دواړه اصل کې مدعون او مدعاون و. خو که علامه صاحب هغه یدعیان قانون نه دی ذکر کړی. واو کې بقاعده هفتم واو چې د اوم قانون د وجې نه الف شده بود واو نه بلکې څه شی یا خود یا چې بدله د څه شي نه راغلی چې اصلي واو دی نو ډایرک هغه علامه صاحب ذکر کړ. واو کې بقاعده الف شده بود واو کې بقاعده هفتم چې واو د اوم نمبر قانون د وجې نه الف شده بود په الف سره بدل شوی و بسبب اجتماع ساکنین د وجې د راتللو د اجتماع ساکنین با تنوین د تنوین سره بیفتاد د الف وغورځېد. اجتماع ساکنین څه رقم راغی په دې پوه شوئ. اجتماع ساکنین داسې راغی چې یو تنوین مخکې په مدعون کې یا مدعیون کې هلته تنوین و په یا باندې. نو کله چې دا یا بدله په الف سره شوله اوس چې دی د الف او د تنوین په منځ کې اجتماع ساکنین راغی تنوین دا نون ساکن ته ویل کېږي او الف چې دی هم ساکن و. و اگر در این هر دو صیغه به سبب الف و لام یا اضافت تنوین نباشد الف حذف نشود. علامه صاحب فرمایي که په دې دواړو صیغو باندې په مدعن اسم ظرف صیغې یا په مدعن اسم آلی صیغې په دې دواړو صیغو باندې تنوین نه راغلی. څه نه راغلی؟ تنوین نه راغلی. د چا د وجې نه؟ د اضافت د وجې نه یا په تنوین نه راغلی یا د الف لام د وجې نه. د دې دواړو د وجې نه په تنوین نه راغلی. نو په دې صورت کې به الف نشي حذف کولی. په دې صورت کې بیا الف څه کېږي؟ نه حذف کېږي. ولې؟ ځکه چې په دې صورت
کی کرچی پدی مدعن او مدعن پدی سیغو باندی الف لام داخل وی یا اضافت شوینو پدی صورت کی بیا اجتماع د ساکنین نرازی نرازی اجتماع د ساکنین چې نرازی نو هغه الف چې دی هغه به نه حذف کیږي هغه بیا پکې ذکر وي لکه مثالونه علامه صاحب ذکر کړی دي المدعا دارنګ المدعا دارنګ مدعاکم د اضافت مثال او مدعاکم په خبره ورسېدلې کله چې په دې دوه صيغو باندې تنوین د چا د وجنه نیوی راغلی د الف لام د وجنه یا د اضافت د وجنه یعنی الف لام په دې صيغو باندې راغلی وي یا د دې صيغو اضافت شوی وي نو چې اضافت شوی وي خو تنوین ناراضي چې الف لام په راغلی وي تنوین ناراضي نو په دې صورتونو کې به بیا څه شی وي دې په اخر کې به الف وی هغه به نشي حذف کولای ولې ځکه چې وش استماع ساکنین ناراضي صرف الف دی یا تنوین خاصم نشته و اگر در این هر دو صيغه کچيري په دې دواړو صيغو باندې بسبب الف لام د الف لام د وجنه یا اضافت یا د اضافت د وجنه تنوین نباشت تنوین نوي الف حذف نشو د الف دا نشي حذف کوله الف حذف نشو د الف نه حذف کیږي چون المدعا لك المدعا اسم ظرف صيغه چې الف لام په داخل دی والمدعا او المدعا د اسم علی صيغه چې الف لام په داخل دی دانګي دوارو د اضافت مثالونه وای و مدعاکم و مدعاکم او مدعاکم و مدعاکم ودر مدعا بقایده نوز دا هم واو همزه شده مثل دعا علامه سے فرمائی پا مدعا اسم آلی کبرا کے منسم قانون لگی دلے کم قانون لگی دلے ننسم دعا والا قانون لگی دلے قانون چو چې هر هغه واو چې په طرف کې ورسته د الف زائده نه واقع شي نو دا په همزه سره بدلیږي نو مدعا دا اصل کې مدعا و نو واو په طرف کې ورسته د الف زائده نه واقع شو نو د دین نسم قانون د وجنه چې دعا قانون د وجنه دا واو بدل په همزه سره شو دارنګي دعا مصدر کې هم اندقه قانون لګیدل دی واو په طرف کې ورسته د الف زائده نه واقع شو نو بدل شو 50 سره په همزه سره ودر مدعاون او په مدعاون کې بقایده نوزده هم په نسم قانون دو جنا واو حمزه شو دا واو حمزه شو مثل دعاء مصدر پشان د دعاء مصدر در مداع جمع ظرف و اداع جمع مذکر اسم تبذیل تعمیل قاعده جوار شو دا په مداع صيغه د جمع اسم ظرف کې او دارنګي په اداع په صيغه د جمع مذکر اسم تبذیل کې په دې دواړو صيغو کې مداع چې د اسم ظرف صيغه ده او اداع چې د اسم تبذیل د جمع صيغه ده په دې دواړو صيغو کې اول قانون د یدعیان تدعیان لګیدل د مداع اصل د مداعون د مداع اصل څه دی مداعو او دارنګي د اداعن اصل د اداعو مداعن په اصل کې څنګه دی مداعو او اداعن په اصل کې څنګه دی اداعو نو واو چې دی دا په مداعو کې په پنځم ځای کې واقع دی دارنګي اداعو کې هم په پنځم ځای کې واقع دی نو د یدعیان تدعیان قانون د وجنه واو بدل 50 سره شو 50 سره شو چې 50 سره شو بیا ورته قانون د جوارن چې 25م نمبر قانون دی او ورته متوجه شو د جوارن قانون یو جز دا دی چې هر هغه کلمه چې په وزن د افاعل یا په وزن د مفاعل وي او د دې کلمې په آخر کې یا راغلي وي او په دې کلمې باندې الف لام نوی راغلی او دغه شان اضافت هم نوی شوی نو د دې کلمې د آخر نه دغه یا حذف کولی شي او عین کلمې ته تنوین ورکولی شي پوه شئ نو دقه صورت پکې د قانون لګېدلی نو مداع اصل کې مداعي و
د مفاعل په وزن دی دارنګه اداعن اصل کې اداعیو دا فاعل په وزن دی نو آخر کې یا راغلی دا نو یا د دې مداعن د جوارن قانون د وجنه وغورځیدله چې یا وغورځیدله نو عین کلمې ته چې دی تنوین ورکړلی شو چې تنوین ورکړلی شو نو څه جوړ شو د مداعیونه مداعن جوړ شو او د اداعیونه اداعن جوړ شو ګوره ورته در مداعن په مداعن جمع ظرف چې صيغه د جمع ظرف او اداعن او اداعن چې جمع مذکر اسم تبذیل چې صيغه د جمع مذکر اسم تبذیل دا تعمیل قاعده 25 شو دا پدې کې 25 نمبر قانون جاری شوی دی چې جوارم دی خو ما درته ویلي دي قانون د جاری کېدلو نه مخکې د لګېدلو نه مخکې اول شلم نمبر قانون چې دایانه تو دایانه دی هغه پکې لګېدلی دی در مدعیانی و مدعیانی تسنیه ظرف و آلا و ادعیانی تسنیه اسم تبذیل و مداعی جمع آلا و بقاعده 20 علامه سے فرمائی په مدعیانی چې دا تسنیه د اسم ظرف ده و مدعیانی چې دا تسنیه د اسم آلی ده دارنګه ادعیانی چې دا تسنیه د اسم تبذیل ده او مداعی چې دا جمع د آلی ده په دې ټولو صيغو کې شلم نمبر قانون لګیدلی دی څو نمبر شلم یدعیانی تدعیانی مدعیانی اصل کې مدعوانی و مدعیانی دا په اصل کې مدعوانی و دارنګه ادعیانی په اصل کې ادعوانی و دارنګه صيغه مداعی دا په اصل کې مداعی و نو په دې ټولو صيغو کې چې دغه واو د شلم نمبر قانون د وجنا په یا سره بدل شو چې په یا سره بدل شو نو د مدعوانی نه مدعیانی مدعیانی ادعیانی جوړ شو او په د مداعی کې چې اصل کې مداعی و دی مداعی و نو هم دغه شلم نمبر قانون د وجنه واو دا په یا سره بدل شو بیا دا یا په یا کې مدغم کړل شو هم دغه شلم قانون د وجنه نو څه جوړ شو مداعی په دې مداعی کې محققین علما کرام فرمای ام دغه د شلم نمبر قانون لګیدل دی په دې کې سید قانون نه لګیږي ولی وایزکا په شلم نمبر په کې سید قانون کې دا شرطو چې دغه واو او یا با بدل د بل حرف نه نوی راغلی او دلته سدي راغلی دي په دې وجه سره ګورو در مدعیان په مدعیان او مدعیان او په مدعیان تسنیه ظرف او عرب تسنیه ظرف او اسم علیکی و ادعیان او په ادعیان تسنیه اسم تبذیل په تسنیه اسم تبذیل کې او مداعی او په مداعی جمع علیکی واو بقاعده 20 واو د شلم نمبر قانون د وجنا و در دعیا بقاعده 26 یا شدا د شپږم نمبر قانون د وجنا چې د دنیا علیا قانون دی یا شولا دعیا پدې کې چې د شپږم نمبر قانون چې قانون د دنیا او علیا دی هغه پکې لګیدل د قانون یو جز دا و چې هر هغه اسم تبذیل چې د فعل په وزن وی او د هغه په لام کلمې کې واو واقع شي نو دغه واو 50 سره بدلیږي نو دعیا دا اسم تبذیل مؤنث دی فعل په وزن دی اصل کې دعوا او لام کلمې کې واو واقع شو نو بدل د دې قانون د وجه نه د دنیا علیا شپږم نمبر قانون د وجه نه 50 سره شو په یا سره دا و در دعیا په دعیا کې بقاعده 26 د شپږم نمبر قانون د وجه چې دنیا علیا قانون دی یا شوده بدل په یا سره شوده و در دعیا یعنی و دعیات الف بقاعده 22 یا شوده دعیا یعنی او دعیات چې دا اسم تبذیل مؤنث صيغه دي په دې دواړو صيغو کې علامه صاحب فرمایي 22 نمبر چې د حبلا قاعده ده هغه پکې لګیدلې ده قاعده دا وا چې هر هغه الف زائده چې د هغه نه وروسته الف د تثنیه یا الف د جمع مؤنث سالم راشي نو دغه الف زائده 50 سره بدلیږي په یا سره نو دا دعیا و د دعیا نه چې موږ د تثنیه صيغه جوړوله
نو د غین وروسته الف د تسنیه راغی دارنګې د جمع مؤنث سالم صيغه چې جوړول نو د الف زائده نه وروسته چې راغی الف د جمع مؤنث سالم نو د الف زائده بدل 50 سره شو 50 سره ودر دعیان و دعیات په دعیان او دعیات کې الف بقاعده 22 الف د 22 نمبر قانون چې حبلا قانون دی یا شو دا بدل 50 سره شو وهم چونی هم دقه شان وهم چونین او هم دغه شان دغه 22 نمبر قانون لګیږي هر جا درین هر دو صيغه په هر ځای کې په دې دواړو صيغو کې څه مطلب یعنی په دې دعیان او دعیات په صيغو کې په هر ځای کې چې دا صيغه وي مطلب دا که د ناقص وي که غیر د ناقص نه وي په هفت اقسامو کې بل څه وي په هغو کې چې دی همدغه 22 نمبر قانون څه کېږي لګېږي وهم چونین او همدغه شانتې دا 22 نمبر قانون لګېږي هر جا په هر ځای کې در این هر دو صيغه په دې دواړو صيغو کې څه کېږي دا 22 نمبر قانون کاغه د ناقص وي که غیر د ناقص نه صيغې وي دا صيغې دواړه پوه په دې ورځ د نننی سبق مشتمل په درې خبرو باندې اول نمبر خبره په قسم چهارم کې څه ذکر کیږي دغه تعین درته وکړو دوام نمبر خبره د باب نصره ینصرونه درته د ناقص واوی گردان ذکر کړ دریم نمبر خبره د دین نصره ینصرو د اسم ظرف اسم آلی او اسم تبذیل د صيغو تعلیلات درته ذکر کړل